بسم الله الرحمن الرحیم. قدر منکتونکو السلام علیکم. حضرت امام صادق علیه السلام ارشاد فرمائی خیارکم سمحاؤکم و شرارکم بخلاؤکم و من خالص الایمان البر بالاخوان والسعی فی حوائجهم. شپږم امام حضرت امام صادق علیه السلام ارشاد فرمائی پتاسو کې تر ټولو غوره کس هغه دی چې تر ټولو زیات سخاوتمند وي، یعنی د ټول نه ښه کس هغه دی، هغه کسان د ټول نه ښه دي چې له ټولو زیات سخاوتمند دي. او د دې په اپوټه له ټول نه بد کسان هغه دي چې هغه بخلا دي، یعنی په تاسو کې چې کوم بخیل کسان دي، کنجوس کسان دي، هغه د ټول نه بد کسان دي. خالص ایمان یو نښه دا ده چې نیکیو کې خپل ورونو سره ګوره، ورونه صرف حقیقي ورونه نه دي چې د مور پلار نه یو دی تا سره، بلکې څومره چې مؤمنان دي هغه ستا ورونه دي. نه ورور سره نیکی کول دا د ایمان نښه ده، او دغه حاجتونو کې کوشش کول. که یو مؤمن تا ته محتاج شو نو دا په ځان باندې بوج مه ګڼه، بلکې خدای تا ته یو فن درکړی دی، یو داسې شی درکړی دی چې د هغې د وجې نه دغه بل مؤمن تا ته محتاج دی، نو دا په تا باندې د خدای یو نعمت دی، او هیڅ کله د خدای نعمت ټوکراول نه دی پکار. ځکه خو رحمان بابا فرمایي چې امانت به د لحد په میان پروت وي، هر چې اوسي امانت په دا دنیا. که په دې دنیا کې ته امانتدار اوسې او د نورو د امانت خیال وساتې. ګوره سترګې د خدای امانت دي، غوږونه د خدای امانت دي، لاس او خپې د خدای امانت دي. همدې شان سره دولت د خدای امانت دی. دولت کې پکار دی بخل ونه کو. که چېرې موږ د دې امانتونو خیال وساتو نو په لحد کې به هم خدای ته امانت ساتي، یعنی بدن به هم نه خرابېږي. نیک عمل خضو جنت دی طاعت بویا، چې حاصل کړه څوک جنت په دا دنیا. یعنی که په دې دنیا جنت غواړي نو دغه کارونه دي چې خضو وکړه او نیک عمل وکړه. خضو یعنی د نورو په وړاندې غرور مه کوه، تکبر مه کوه، بلکې سرټیټې اوسه. نیک کردار هم نیک عمل هم نیک خویونه هم جنت ته هم راحت په دا دنیا. یعنی که په دې دنیا کې ته نیک عمل ولرې، نیک خوی ولرې، نیک خصلت ولرې، نیک کردار ولرې، نه دا ستا په همدې دنیا باندې جنت دی. لکه موږ څه وایو چې خدای په دې دنیا جنت درکا، نه په دې دنیا جنت دا نه دی چې انسان سره ډیر دولت وي. کوم سره چې دولت ډیر وي او بخل کوي، د خدای په لار کې نه ور کوي، بلکې کینی او شپه ورځ شماري، نو دا خوشبختی نه ده، بلکې د انسان کردار چې نیک وي، د انسان عمل چې نیک وي، دا خوشبختی ده. ډیره مننه.